محترمو وطنوالو سلامونه نیکې هیلې. په پاکستان کې د پښتنو د پښتون قام حیثیت څه دی؟ دویم ټوکی دی، په تیر کې موږ د غلام ذهنیت خبره کړې وه، تاسو راته فیصدي ښودلی وو. نن د هغې نه هم زیات خطرناک شکل سټاکهولم سینډروم ذکر به تاسو ته کومه. نو د نفسیاتو دغه بور سبجیکټ به ختم شي، بیا به موږ د وسایلو، جغرافیا، آیین، تحفظ، ژوند، نسل وژنه وغیره باندې خبرې کوو انشاءالله. وطنوالو نن به د دواړو علاج هم ذکر کوم درته، چې د نفسیاتو د عوامل د محکوم او د غلام کم چې څه وي، چې د دې علاج څه وي، چې په دې هم بحث وکړو. نو سټاکهولم سینډروم څه دی؟ دا کومو خلکو ته کیږي؟ د دې نښې نښانې څه وي؟ د دې علاج څه دی؟ نو سټاکهولم سینډروم په سټاکهولم چې د سویډن دارالخلافه ده، په هغه کې 23 اګست 1973 کې یو واقعه وشوه چې 2 کسانو په بانک باندې ډاکه واچوله، خلک یې یرغمال کړل او د حکومت نه یې غوښتنې وکړې. دغه واقعه د سویډن په تاریخ کې اولنې واقعه وه چې دا لایف کوریج شروع شو، او دا خبره 28 اګست پورې روانه وه، یعنې 15 ورځې. نو ځکه دا مشهوره ډېره شوه، خو د هغې نه زیاته مشهوره بله خبره شوه، د بلې وجې نه شوه چې کم خلک یرغمال شوي وو، په هغه کې ځنو د یرغمال کوونکو مرسته شروع کړه چې دا راخلاص هم شول. دوی پولیس ته دا ګواهي نه ورکوله چې موږ یې یرغمال کړي وو. دوی د یرغمال کوونکو دپاره چندې جمع کول شروع کړه چې دوی ته ښه وکیلان وکړو. نو خلک حیران شو چې دا څنګه واقعه، دا څه وشو؟ یعنی ډاکوان راغلی دي، بانک لوټوي، خلک یرغمال کوي، او یرغمالیان چې کوم دي د هغې په حق کې خبره کوي. دا څه کیسه ده؟ نو په دې وخت کې په سټاکهولم کې د کریمینالوجي، یعنی د جرایمو د علوم مشر، دې ته چې نوم ورکو بیا وروستو د سټاکهولم سینډروم په نوم مشهور شو. نو سټاکهولم سینډروم څه ته وایي؟ دا په اصل کې نه ټول نفسیاتي ماهرینو بیا ډېر کار پرې وکړو، بیا معلومه شوه چې دا خو په تاریخ کې مخکې هم شوي دي، بیا د دې نه پس هم شوي دي. بیا دوی ووایي چې دغه خو په سیکشوال چایلډ ابیوز کې هم کېږي، دغه خو کارپوریټ کې هم کېږي، دغه خو د حاکم او د محکوم قامونو ترمنځ هم کېږي، دغه خو یو بیا ډېر لوی څېړنه په دې وشوه. خو ټول نفسیات ماهرین دا وایي چې دا بیماري نه ده. نو بیماري نه ده، نو څه دي؟ وایي دا یې عشق یا لو هم نه دی. نو بیا څه دي؟ وایي دا د انسان د ذهن یو پیچیده او ډېرو عواملو باندې مشتمل یو رد عمل دی چې هغه کله په ده باندې جبر زیات شي، هغه طاقتور وي او دی کمزوري وي، نو په ده کې دا مسله دا ممکنه وي. نو بیا نفسیاتي ماهرین وایي چې دا د 8% خلکو وي، یعنی 8% محکوم، 8% یرغمال، 8% ابیوز والا، یعنی په دې کې 8% وي. نو د دې وجه څه وي؟ ماهرین دا وایي چې د دې وجه دا ده چې یو خو چې په کم ځای کې د طاقت عدم توازن وي، یعنی یو فریق زورور وي بل بیخي بېوسه وي، نو هلته دا کېږي. دویم دا ده چې په دې کې کم فریق ته کېږي، کم انسان ته کېږي، کم انسانانو ته کېږي، هغه د اعصابو په لحاظ سره کمزوري وي.
درېمه دا ده چې د دې د ټراما یعنی ګزار یا د اعصاب شکن څه واقعې سره تعلق وي. بله وجه دا ده چې دا په خاندانونو کې هم وي لکه شوګر، بلډ پریشر. او یو بله وجه یې دی چې دا د نرګسیت ښکار خلکو ته کېږي. د نرګسیت مطلب دا چې کم انسان دا وایي چې زما خاندان د ټول نه ښه دی، نیکه مې د ټول نه ښه و، پلار مې د ټولو نه ښه سړی و، زه د ټولو نه ښه یم، زموږ مقابله کې بل هېڅوک نشته، زموږ نه ښه هېڅوک نشته. داسې خلکو ته دا زیاته کېږي. نو د دې نښې نښانې څه دي؟ د نښې نښانې دا دي چې د طاقت په هغه عدم توازن کې دغه فریق د دې سندروم ښکار چې کوم انسان وي هغه په دې شکر کوي چې شکر دی چې زه یې ونه وژلمه. لکه هلته یرغمالیان چې وو، یرغمل شوده خلک چې کوم چې د ده سره خو طاقت و خو زه یې ونه وژلمه. یعنې د دې انسان مرګ ژوند د الله ته یقین په ځای باندې دغه وي چې وګوره زه یې وژلی شوم خو ویې نه وژلم، نو په دې مشکور شي. بیا د دې مرسته وکړي. د دې په مرسته کې بیا د ده د هر ناجایز کار مرسته کوي او د ناجایز کار په مرسته کې عجب عجب تخلیقي دلایل پیش کوي چې هغه ظالم په خپل هم نشي کولی. او بیا د خپل پشان نورو خلکو خلاف شي، د نورو محکوم خلاف شي. دا که پښتون دی د پښتونو خلاف شي، د حاکم ملګری شي. دا که بلوچ دی د بلوچو مخالف شي، د حاکم د آقا په حق کې لاړ شي. نو بیا د هغه محکوم خپل محکوم کام یا بل محکوم کام خلاف پروپاګاندا کوي. بیا وایي دا ټولې غلطۍ په دې کام کې دي. بیا دې ته دلایل لټوي، بیا دې ته داسې دلایل لټوي چې په خپله حاکم یا هغه چې کم چا غلام کړي دي خلک هغه ورته حیران شي. نو دا نمونه د طاقتور ته د طاقت دوام بخي. دا د بغیر پیسو یو عجب غلام جوړ شوی وي. نو دا پیژندل کېږي څنګه چې کله ما سټاکهوم سینډروم دوباره ویلو د دې نننۍ ویډیو دپاره زما ذهن ته انوار الحق کاکړ او جان چکزی راتلل. مثال به درکم. نفسیاتو ماهرین دا وایي چې واقعه وشي او که چېرته د دې سټاکهوم سینډروم ښکار انسان ته واک میلاو شي، په لاس ورشي، نو دې بیا د محکومو خلاف عجب دلایل پیش کوي. مثلا د بلوچ زنانه راغلی، بلوچ یکجهتي اتحاد په اسلام آباد کې پرلط کولو. نو دا په اول ځل باندې چا وویل انوار الحق په شکل کې چې د ستاسو میسینګ خلک خو بلکل ټیک دي چې میسینګ دي، عدالتونه انصاف نه ورکوي، نو میسینګ کېږي به نه. دا د دې نه مخکې جنرالانو هم نه وویلي، دا د ایسای خلکو هم نه وویلي، دا انوار الحق وویل. او بیا ورپسې قاتلان راوغوښتل، د هغې پرلط یې ورته جوړ کړو. دا یا جانه چکزی چې د اوس د اختر نه مخکې په د بلوچو ډېر کسان یې ووژل، نو هغه وایي دا خو به کېدل. یعنې دا د مظلومو دومره مخالف کېدل، دا د دې سینډروم پیژندګلو ده. نو اخره کې به راشو چې د دې علاج سي. نو علاج یې دوه قسمه دی، یو زموږ ستاسو ذمهواري او یو چرته واقعه. وایي د دې دواړو بیمارو یعنی ذهني غلامیت خو د سټاکهوم سینډروم په نسبت ډېر کم و. هغه خو بس بیټا بیټي ویل، جامعو باندې شرمېدو، په خپل ثقافت شرمېدو، په خپله ژبه شرمېدو، په ژبو کې نورې ژبې شاملولې. هغه خو د دې په نسبت دغه خو دلایل غواړي، دغه خو وهل ټکول کوي، دغه خو د حاکم نه زیات د سټاکهوم سینډروم ولا سړی د مظلوم مخالف شي او دا د آقا ډېر لوی تابعدار شي. د دې علاج په سلسله کې نفسیاتي ماهرین دا وایي
چې د دوی نفسیاتي علاج وکړه د دوی سره بحث مه کوه دته دا مه وایه چې ته بچو ته بیټا بیټي ولې وایې ته دته دا مه وایه چې ته د سټاکهوم سنډروم ښکارې دې واوره او دته دا فتمه دا چې تشخیص ته کړې دا ورته مه وایه نو بیا څه کوه وایي د دې سره ته مقابله مه جوړوه تضاد مه جوړوه که د دې سره د تضاد جوړ کو نو دشمن به درنه په ځای پاتې دا سټاکهوم سنډروم خو در باندې چک لګوي دا په خپل مظلوم کام چک لګوي دا په نورو مظلومانو باندې چک لګوي دا مه کوه ګنې منزل به درنه پاتې او په نوي نوي دښمنو باندې به اورېدلې نو وایي دې واوره بحث ورسره مه کوه بس د علاج دی کګنیټیو بیهیویر تھراپي دا مطلب دا چې دسته خبرې کوه لکه د سوشل میډیا بهترین طریقه ده دا چې موږ تاسو څه کوو دا بهترین علاج دی یعنی دته نه محسوسېږي چې ماته وایي خو دا موږ چې څه وایو دا د دې نه شعور خورېږي نو آګاهي ټاک تھراپي ټاک ته وایا نو په دې طریقه باندې د دوی علاج ممکن دی ځکه چې کله دا سوال کوي چې د سټاکهوم سنډروم علاج شته او یا شته علاج کېدی شي او کېدی شي وایي دا ټول عمر کېدی شي او ټول عمر کېدی شي نو دا ټول عمر د سټاکهوم سنډروم مریض هم کېدی شي او سیاسي طور باندې هم داسې ویل کېږي چې ته دشمنان کم کا نو ته به منزل ته ورسې که د ستا حتمي منزل نجات دی نو دشمنان کم کا نو وطنوالو دا په خپل وطن کې د ذهني غلام او سټاکهوم سنډروم سره جګړه نه ده پکار ته پوهول دي او زمونږ سوشل میډیا دغه کار دی چې دا به پوهوي انشاءالله او بل علاج چې کوم ښه ادا دی چې ځینې واقعې ځینې حادثې دوی پوه کړي د تحریک انصاف ملګري د خفه کېږي نه موږ به چې کله هم د فوج او د ریاست حقیقت ویلې د ټول نه زیات بد رد به چې موږ ته ویلې کېدل دا د پی ټي آی ملګري وو زما ډاکټران ملګري چې زموږ سره د طالب علمۍ نه وو هغوی به راته وایي چې ته هر وخت فوج پسې خبرې کوې ته افغانستان ته لاړ شه وایي یا خدایه یعنی ډاکټرم یې پویم یې ما ته وایي چې افغانستان ته لاړ شه بیا داسې ولې نه وایې چې پاکستان د مارګلې نه اخوا د افغانستان نه لاړ شي یعنې دی خو د افغانستان پرېږدي خو نه دې طرف ته سوچ نه شي خو د عمران خان د واقعي وګوره دومره پوهه راوستله چې ډېر حالات یعنی هغه کنځلې چې کومې کېدلې نمونه نه کېږي بلکې په سلګاو خلکو په فیسبوک باندې زما په اوس هم په ویډیوګانو په کمنټس کې پراته دي چې ډاکټر صاحب موږ ډېر خطا وو موږ ډېر بد رد ته اوس موږ پوه شو نو دغه پښتانه چې زموږ سره نه راپاسېدل د عمران خان سره راپاسېدل ځکه چې د حاکم طبقو ولا کوو نو د هغې سره چې کومه حادثه وشوله د فوج نو په هغه باندې پوه شو نو زمونږ په وینا باندې په بالاحصار نه ورتلل زمونږ په وینا باندې د مردان په چاونې نه ورتلل زمونږ په وینا باندې د دیر په فوجي کلا نه ورتلل د عمران خان دپاره لاړل ټیک ده نو داسې حادثې که نور هم کېږي دا د په ګټه تمامیږي نو وطنوالو د سټاکهوم سنډروم 8% صرف خلک وي صرف 8% نو 8% مسته دومره نه ده چې کم تاسو 13% ښودلی و تقریبا 50% نو موږ به دا ووایو چې 2.8% پښتانه مثلا زمونږ په شان نه دي نو دا بیا هم د خفګان خبره نه ده دا د پریشانۍ خبره نه ده دشمنان کم کا او انقلاب څومره خلک راولي 2% یا 3% تر 3%
خلق پورې انقلاب راولي خو چې دا په پوه وي او دا فیصله کړې وي د دشمنان کم کی د پوه نه کار واخلي یو مرام د پوهې آگاهي او آگاهۍ نه بهر نه کیږي ان شاء الله راتلونکي ویډیوګانو کې به ځنې به مختصرې وي نیغ په نیغه به بره اپلوډ کومه ابه د وسایلو آیین جغرافیا نسل کشي په دې لړ کې به کوو خدای دې وکړي چې زمونږ کام د خپل مظلومیت محکومیت نه راوځي چې زمونږ نه څه کیږي خدای دې موږ له نور طاقت راکړي خدای دې موږ تاسو نور یو ځای کړي او خدای دې زمونږ د کام دا بدې ورځې ختم کړي ډېره مننه خوشحاله اوسئ